سلامونه نیکې هیلې مې منې خدای تعالی دې وکړي چې تاسو په روغ جوړ او د صحت جمعیت مو پرتنې زه مسعود ارزمان یو ځل بیا د سمارټ سټارټ یوټیوب چینل څخه تاسو په خدمت کې یم. نن د موږ د السټریټر 15مه جلسه ده او نن نه کومه جلسه چې د تیر درس په امتداد سره ده. نو په تیر درس کې موږ روټیټ ویله نو ما غوښتل چې کومه موضوع چې موږ را پیل کړې د روټیټ دغه کوم مربوط نور مسایل چې پاتې دي هغه په دغه جلسه کې موږ راونه غواړو. نو راځو خپل نننی درس ده. راځو نن په ترانسفرم باندې یو څه زده کړه کوو چې ترانسفرم څخه موږ څنګه استفاده کولی شو او څه شی دی. د هغو لپاره زه یو شیپ رااخلم په دغه ډول سره. نو یو دایره نه رااخلم ځکه دایره کار چې موږ وچرخوو هماغه یو ډول دایره ده. سمه ده. نو د دو کوم سټروک چې دی هغه له منځه وړم په دغه ډول. وګورئ ځینې وخت ضرورت کېږي چې موږ په یو شیپ یا یو شی په منظم ډول سره د یوې ساحې څخه بلې ساحې ته انتقال کړو. نو د هغو لپاره یا هم کاپي ترېنه واخلو. د هغو لپاره موږ د ترانسفرنس څخه استفاده کړو. نو راځو وګورئ موږ د مخکې څخه یو شیپ رااخیستی دی. راځو په دې باندې کلیک کوو. نو کمپیوټر یو څه یاري نه کړه ضعیفتوب یې شروع کړی دی. راځو وګورئ په دې باندې موږ کلیک کوو رایټ کلیک کوو. راځو دلته ترانسپرنټ ته په دې باندې چې موږ کله کلیک وکړه د ټولو نه د مخکې کوم ترانسفرم انګل چې دی دا کیدای شي تاسو ته ډیسیبل وي. نو د دې لپاره چې دا ډیسیبل دی د دلیل څه شی دی هغه دا دی چې موږ مخکې یو کاپي اخیستې وه د کنټرول ډي په واسطه باندې چې کیدای شي تاسو په تېرو درسو کې هغو ته یو کتنه کړې وي یا هم تاسو په یاد وي. فکر کوم یو جلسه مخکې وله دې نحوو کې په کنټرول ډي باندې چې موږ څه کولی شوی دا په هغو حالت کې تاسو ته انیبل کېږي چې کله تاسو له کنټرول ډي څخه استفاده وکړئ په یو منظمه زاویه باندې. نو اوس وګورئ که چېرته موږ له کنټرول ډي څخه استفاده وکړو دغه شیپ په یو ډول کومه اندازه چې مخکې ورته ټاکل شوې هغه به خپل هغه اصلي موقعیت څخه بدلون وکړي. نو په دې باندې به موږ انشاءالله دغه جلسه کې تاسو ته ډېر معلومات درکړو. نو راځو موو ته شیفت پلاس کوم کنټرول پلاس ایم چې دی دا هم شارکټ دی تاسو له دې نه استفاده کړلی شئ. وګورئ دلته موږ کولی شو په څو طریقو سره یعنې څو ډوله دغو خپل شیپ ته بدلون ورکړو. لومړی د هغو افقي بدلون دی عمودي بدلون یې دی د هغوی ترمنځ فاصله ده چې په څومره فاصله سره د دغه شیپ بدلون وکړي او په همدغه ډول سره د هغوی انګل یا هم زاویه ده. نو چون چې موږ په تېر کې موږ په دې باندې کار کړی وه نو دلته کومې زاویې چې دي هغه ټولې په خپله په اتوماتیک ډول سره دلته داخل شوي دي. نو زه غواړم چې دا ټولې صفر کړم په دغه ډول سره. وګورئ د موږ یو شیپ دی غواړو چې مثلا دا یا هم افقي یا هم عمودي په حرکت راولي له دې څخه یې بوځو. ځینې وخت کې ضرورت کېږي په هغو ډېرو مهمو پروژو کې چې هلته موږ ته فاصله ډېره کمه وي موږ باید هلته د هغو خپل اندازهګیرۍ واحد څخه استفاده وکړو. مثلا د ویب ډیزاینینګ کې ځینې وخت اکثره وخت له دغې څخه موږ استفاده کړو. سمه ده. نو په همدغه ډول سره وګورئ که چېرته موږ دورته یو درجه ورکړو مثلا په دغو فاصلې سره د دغه ښکته لاړ شي یا د په عمومي ډول لاړ شي یا د په افقي ډول لاړ شي. نو موږ دلته د مثال په ډول سره زه 15 فوټه ورکوم چې دا د مثلا په هورزنټل باندې ولاړ شي. سمه ده. یا هم د مثال په ډول سره دا اندازه زه لویومه پروژیکټ موږ لوی رااخیستی دی مثلا په 50 واحدو سره. نو که چېرته تاسو کتلی وي وګورئ په ډېرې کمې اندازې سره دغو تغییر وکړه. اما که چېرته تاسو غواړئ چې دغه اصلي د تاسو فایل د تغییر وکړي تغییر مکان وکړي نو تاسو په اوکې باندې او که چېرته غواړئ له دې نه یو کاپي واخلئ نو تاسو په کاپي باندې کلیک وکړئ. سمه ده. نو په همدغه ډول سره دغه هغه کوم افقي تغییر چې وه دو وکړله. که چېرته دا منفي کړو وګورئ هغه به په کوم اړخ باندې ولاړه شي بېرته په شا باندې. نو ځینې حالتو کې ضرورت کېږي که چېرته غواړئ چې مثلا 50 واحده یې ښکته هم راټیټه کوئ په کوم طرف باندې مثلا ښکته طرف ته منفي پورته طرف ته مثبت دی. ښکته طرف ته یې زه غواړم مثلا 50 واحده نوره هم راښکته کړم پورته طرف ته. سمه ده د ایکس محور باندې. نو راځو که مثبت کړو ښکته طرف ته به راسي.
نو مثلا وګورئ دلته د دوی ترمنځ هغه فاصله اویا سیټ شوې ده. نو د دوی ترمنځ فاصله د دغو دوو کوم واحدونو چې موږ ورکړي دي د دغو په اندازه باندې دلته تغییر خوري یا دلته ورته ورکول کېږي. مثلا دغه زه ورته منفي اویا کمه وګورئ هلته هغه فاصله د دوی ترمنځ په اتوماتیک ډول سره تغییر خوري یا په هغو کې بدلون راځي. نو په همدغه ډول سره وګورئ تاسې هم کولی شئ چې خپلې خوښې فاصله ورکړئ. مثلا ورکړئ چې په دغو کې د 100 فوټه یو له بل څخه فیټه یو له بل څخه لرې شي. سمه ده. او که چېرته غواړئ چې دا تاسو په یو زاویه باندې وچرخوئ یا مثلا وګورئ په دغو ډول سره، نو تاسو کولی شئ چې دلته د خپلې خوښې هغه زاویه ورکړئ چې تاسو کولی شئ دغه شیپ په هغو باندې حرکت ورکړئ یا یې راولئ. نو وګورئ ځینې وخت کې ضرورت کېږي چې موږ له دغو ډول موف څخه استفاده وکړو، خپل شیپ ته حرکت ورکړو. آپشنز انشاءالله موږ په راتلونکي جلسو کې په هغو باندې وغږیږو ځکه د بلې موضوع مربوط راځي. نو زه په دې باندې په اوکې باندې کلیک کړم. وګورئ دغه شیپ تغییر مکان وخوړل یا له یو ځای څخه بل ځای ته راغلل. اما موږ په ډېره اسانۍ سره دغه ډول هم کولی شو چې دغه تغییرات چې د موو دلته د خپل ماوس په واسطه باندې دلته تغییرات راوستی شو. اما د هغو نه موږ په هغه حالت کې استفاده کړو چې کله هلته موږ ته اندازه مهمه وي، ډېره مهمه وي، یا هم موږ ته فاصله کمه وي، تر څو ډېر شیان په کم ځای کې ځای پر ځای کړو. د ویب ډیزاین په برخه کې یا د سافټویرونو په ډیزاین په برخه کې موږ له دې څخه زیات وخت استفاده کړو. سمه ده. اوکې، نو راځو دومې موضوع ته. راځو رایټ کلیک، ترانسپارنت او روټیټ. روټیټ ټول موږ په تېره جلسه کې ویلی وه. سمه ده. نو په دغه ډول سره تاسو روټیټ ټول کولی شئ چې په تېره جلسه کې موږ ویلی وه. دلته تاسو روټیټ ټول هغه په ساده ډول سره چې دی هغه تاسو کولی شئ وګورئ په دغه ډول سره. سمه ده. روټیټ ټول موږ په تېره جلسه کې په تفصیلي ډول سره ویلی وه. نو راځم زه په کلوز باندې کلیک کړم. بل مهمه موضوع د ما په نظر باندې چې ډېره مهمه موضوع ده او په اکثره ځایو کې له هغو څخه موږ استفاده کړو هغه دا ده چې موږ له ریفلیکټ څخه استفاده وکړو. د ریفلیکټ لپاره نو موږ یو داسې شیپ ځان ته غوره کړو چې هغه تغییر په هغو کې معلوم شي، یعنې په یو سرکل کې دغو تغییر نه معلوم وي. سمه ده. نو په دې خاطر باندې مثلا زه ځم د پین څخه استفاده کړم. اما روټیټ څه شی دی یا ریفلیکټ په بښنې سره ریفلیکټ کېدای شي تاسو فزیکي تعریف لیدلی وي. نو ریفلیکټ که په ډېر ساده ډول سره زه تاسو ته وښیم یا په ډېر ساده ډول تاسو ته تشریح کړم، هغه آینه فرض کړئ. کله چې تاسو آینې ته ودرئ، ښی طرف هم چپ طرف ته او چپ طرف هم په ښي طرف کې تاسو ته ښکاري. دې ته ریفلیکټ ویل کېږي، انعکاس. سمه ده. نو د دې موضوع د ښه پوهېدلو لپاره لومړی وګورئ غواړم چې تاسو یو څه اندازه په ریفلیکټ باندې زیات پوه شئ. چېرته موږ دغه شیپ ریفلیکټ کړو، وګورئ راځو ټرانسپارنت ته ریفلیکټ باندې موږ کلیک وکړو. په دې شیپ کې هېڅ ډول تغییرات نه راځي بدون له دې څخه چې دا موږ عمودي ریفلیکټ کړو یا یو افقي ریفلیکټ کړو یا هم دوی ته یو درجه کې تغییر ورکړو په دغه ډول سره. یعنې دا په دوی کې هېڅ ډول تغییر موږ نشو راوستی. د هغو دپاره ما درته ویلي چې تاسو باید شیپ ولرئ، څه شیپ چې هغه دوه اړخیز تناظر واله وي. د مثال په ډول سره زه راځم له پین څخه استفاده کړم. وګورئ مثلا زه یو شیپ جوړوم، ډېر ساده شیپ جوړوم د مثال په ډول سره. وګورئ یا هم په دغه ډول. اوکې په دغه ډول سره سمه ده. یا هم کولی شئ تاسو یو څه مثلا بېرته شاته راشئ په دغه ډول تر څو له شیپ بټنې څخه استفاده وکړئ. سمه ده. په دغه ډول. اوکې. نو وګورئ موږ یو شیپ منځته راوړله. په ځینو شیپو په جوړولو کې ریفلیکټ له موږ سره ډېره مرسته کوي. سمه ده. نو راځو دغه شیپ زه دې خواته راوړم. وګورئ د دغو شیپ هغه نیمایي کومه حصه چې ده هغه موږ جوړه کړې. غواړو د مثلا دغه چپه اړخ چې دی هغه موږ جوړ کړی، غواړو د هغه ښی اړخ هم موږ ورته جوړ کړو. که د پین څخه استفاده وکړو کېدای شي له مشکلاتو سره مخ شو. سیمیټریک دې ته سیمیټریک شیپونه هم ویل کېږي. نو راځو په ټرانسفارم باندې کلیک کوو. سمه ده. راځو ریفلیکټ ته. کله چې په ریفلیکټ باندې کلیک وکړئ وګورئ تاسو ته په اتوماتیک ډول سره هغه اوړي.
سمه ده نو دلته تاسو کولای شئ هورزنټال ایم کړئ سمه ده په عمودي ډول سره دا ریفلیکټ کړئ اما موږ دغه ورټیکل باندې پریډو په درجه باندې هم کار نه لیو اما دا کافي کیو کله چې تاسو دا کاپی کړه وګورئ دلته تاسو ته دومره کاپی جوړه شوله نو زه راځم دغه دومره کاپی د شیفټ بټن څخه په استفاده په دغه ډول سره کاروم وګورئ ډېر په منظم ډول سره موږ یو شیپ منځته راوړله ډېر په اسانۍ سره نو موږ له ریفلیکس څخه یا ریفلیکس شیپونو څخه په دغه ډول سره استفاده کړو سمه ده یا هم په مختلفو ځایو کې موږ له ریفلیکس څخه استفاده کولی شو اما تر ټولو نه ښه مثالونه انشاءالله موږ چې کوم دی دغه کورس کله پای ته ورسېدله موږ په دو کې مکملې پروژې ډیزاین کړو لکه څنګه چې اوس موږ فوټوشاپ کې راپیل کړي دي نو په هغو کې تاسو په ریفلیکټ باندې په ډېر ښه ډول سره پوهېږئ زیاته کارونه ریفلیکټ لري بل په لوګو کې هم د ریفلیکټ څخه ډېره زیاته استفاده کېږي په جدولونو کې د استفاده کېږي جدولونو د شرطونو په جوړولو کې په اکثرو ځایو کې له ریفلیکټ څخه موږ استفاده کړلی شو راځو سکیل ته سمه ده نو بېرته زه راځم دغه شیپ انتخابوم راځو ترانسپرنټ ته رایټ کلیک سمه ده اوکې سکیل اصلا موږ کوم شیپ چې انتخاب کړی دغه هغه کوم اصلي حالت چې دی هغه کوچنی کولی شو یا یې لوی کولی شو سمه ده نو د مثال په ډول دغه هغه 100% حالات دی چې موږ غوره کړی مثلا زه غواړم چې دا 50% کوچنی کړم په دغه ډول سره وګورئ دا 50% کوچنی شوله اما 50% څنګه کوچنی شو چې هم د په عمودي ډول کوچنی شو هم په افقي ډول په منظم ډول سره دغه شی کوچنی شو که چېرته غواړئ چې مثلا تاسو په هورزنټل بېرته په مغو 100% کې وي هم تاسو کولی شئ وګورئ په دغه ډول سره دغه شیپ جوړ کړئ سمه ده نو ځینې حالاتو کې ضرورت کېږي یا هم غواړئ چې د 50% نه یې عین یو نیم 100% یو ته دغه خپل اصلي حالت چې دی دغو نه هم دغه شیپ لوی شي په منظم ډول سره دواړو طرفونو ته ولاړ سي سمه ده نو که چېرته تاسو غواړئ چې یو دایره منځته راوړئ نو تاسو کولی شئ چې د دایرې کوم د تعریف څخه په استفادې سره دغو هغه عمودي افقي کوم هغه چې دي طرفونه چې دي هغه دواړه باید څه مساوي شي نو په اوکې باندې کلیک وکړئ تاسو ته به په دو شیپ کې تغییرات راوړل شي اما تاسو کولی شئ چې له دغې هینډلونو څخه هم استفاده وکړئ تر څو پورې تاسو په خپل شیپ کې تغییرات راوړئ اما که چېرته غواړئ چې تاسو د یوې منظمې اندازې په اساس باندې په هغو کې تغییرات راوړئ نو تاسو کولی شئ چې د سکیل څخه استفاده وکړئ سمه ده نو راځو شیر ته کله چې تاسو رایټ کلیک وکړئ او راشي ترانسپرنټ ته لیفټ کلیک باندې کلیک وکړئ نو وګورئ شیر باندې کله تاسو کلیک وکړه خو غواړو یو شی په عمودي او افقي ډول سره کش کړو نو موږ له شیر څخه استفاده کړو هغه څنګه وګورئ د مثال په ډول سره زه غواړم مثلا په د شیر هغه کوم انګل چې دی مثلا دا یو څه لوی کړم ورته په دغه ډول سره وګورئ سمه ده هغه وروستی حد یې 90 درجې دی اما دلته تاسو کولی شئ چې هغه وچرخوئ په دغه ډول وګورئ سمه ده نو تاسو له ایروکیز څخه استفاده کړای شئ په خپله خوښه باندې هغو ته یو زاویه ورکولی شئ نه که چېرته تاسو غواړئ چې په عمودي افقي ډول سره دغه شیپ وچرخوئ په بکني سره کش یې کړئ یو ډول وګورئ په دغه ډول تاسو کولی شئ چې له دې نه هم استفاده وکړئ آپشنز اوس ډیسیبل لیول ډیسیبل دي دا به موږ په راتلونکي جلسو کې انشاءالله چې دغو درس مربوط ته ورسېدو هغو باندې به بیا تفصیلي خبره کړو نو دغه هغه درس وه چې د ما په نظر باندې باید موږ د تېر درس په دوام سره ویلی وی چې ویلی او مهم درس وه نو خدای دې وکړي چې تاسو دغه درس یو څه اندازه خوښ شوی وي یو څه مې ترې زده کړي وي نو له دې سره زموږ نننۍ جلسه پای ته رسېږي تر بلې او راتلونکي جلسې پورې تاسو په پاک رب سپارم کې چارې ولرئ تل مو خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ